ګیلمن یې ولې قتل کړ او قاتلینو سره به یې څه وشي؟ حمله چې پې کړې د هغې پته مو ته نه لګېده چې څه دښمن وي هسې حکومت په هر چیرې لوړ شه څه ښایي تماما یې ویري تاکې هېڅ چا سره هېڅ هغه نه وه دښمني خپل شعر د دنیا و عوام ته خیر غوښتې خدا پاکه چې بې عزته نه شي کار د تاسو سره د ګیلمن وروستۍ خبرې څه وې او کله شوې وې؟ پانت ویرې د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېرکړې چیر شي مو ته چې زه په پلارګانې شی یم وی چې تغییره خو نه وي مو ته چې نه یې تغییره وی چې میواتې کادې ته میلاوېږي وطن چېرته میلاوېږي وی چې زه دېرشه مېرکړې ته دا دوله خوښه خوښه شعرې راوې چې بیا دې زه خپله روغرم چې اسلام آباد او د په چکر بیا ورم خو زه سپیدی دی نه داسې روغی چې زه داسې روغړه چې دی نه و مورکۍ که دا هم راته ووایاست چې د شهید ګیلمن څو بچیان دي؟ ګیلمن وزیر 2 بچي دي 3 لوڼه دي. د ګیلمن وزیر څخه پرته ستاسو نور څو اولادونه دي؟ مو 2 زامن دي د ګیلمن سره 3 مو 6 لوڼه دي. پر ګیلمن د برید څخه تاسو څنګه خبر شوئ؟ یعنې چا درته وویل؟ دای چې کله وکلي ته وروړځئ ولې خبره کړه الماسیر ته وویل خپل ماسي مې ته ویل چې ده سره شعر ده هغه الماسیر ته وویل چې سیډن یې کړی دی مړ نه دی خو زه یې مانې په حالاتي روواستم یعنې تاسې خبر نه وی چې ګیلمن په روغتون کې له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دی؟ نه زه لوړه نه وه پیسه زه چې پیسې وه اسلام آباد ته امیدون وی رسولی و کله مو اسلام آباد ته له ګیلمن سره چکر وهلی و یا تاسې چېرته چکر ته بوتللي یاست؟ یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړې بیا یا په چاکر دې چې بیا یې په ډاکټر رغ ډاکټرون دې کړو د ګیلمن شاعري تاسې اورېدلې وه یا مو اورېدله؟ دې شعر نه ورته ویل دا شعر ورته ووایه چې مو زړه پرې یاد شه داسې اوازې هم دي چې ګیلمن یوه بله مېرمنه هم لري بله شته په افغانستان کښې ده د شهید ګیلمن د ماشومانو روزنه او ساتنه به څوک کوي؟ نیز به سوتی ګیلمن 2 ورونه دي اوی سوتی یو میلمستیکای دی د سارا وای د ګیلمن سارا شعر ده له حکومت څخه څه غواړئ؟ نیزو امن دنه غوښې څه نه دنه غوښه چې امن وکړش ورډاوه ما تاسو په سوشل میډیا کې د یوې غیرتي او صبرناکې مور لقب هم خپل کړی وروستیو کې به ستاسې پیغام واورو چې نینا سماوه کې داسې انتهام ورکوه چې اتفاق وشي لره هېڅ نه دي کړي پښتون نه ته وایي چې اتفاق وکړي چې دا ربې دا بکاویونه دا ترساریونه ورډاوي لره هېڅ ضرر و چاته نه دی ورکړی خو داسې چې پښتانه ته وایي چې اتفاق وکړي چې نور دا بکاوي